په شمال زون کې د روشن مخابراتي شرکت مسؤل د روشن کمپنۍ د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او زیاته کړه چې هیوادوال ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دغه نوې څانګه خاص د ښځو لپاره جوړه کړې. د خپلو معیاري خدماتو په وړاندې کولو سره نن یو ځل بیا وتوانېده چې د بانوانو یا د اوناسیو یا د ښځینهو مشتریانو لپاره یوه نوې څانګه په زون د شمال بالاخص د مولا علي په ښارګوټي مزار شریف کې پرانیزي. همدارنګه یو شمېر د اسلامي امارت مسؤلین د روشن مخابراتي شرکت له دغه نیک اقدام څخه هرکلی وکړ او د ښځو لپاره یې د روشن مخابراتي شرکت د دغه څانګې پرانیستل یو غوره ګام وباله. هغه چې دلته د طبقه د وناسو لپاره ځانګړی ځای جوړ سو، ځانګړې نمایندګي جوړه سوله، هغه که انتظار راځي که نوبت کې درېدل راځي نو هغې کې هېڅ نوع مشکل نشته. کارمندم طبقه د وناسو نه او هم چینان مشتری هم له طبقې د وناسو نه، دا ډېر ښه ابتکار ده، ډېره ښه لاسته راوړنه ده. واقعا چې د ارتباطاتو د اړیکو نښلولو په برخه کې مخابراتي شبکو په افغانستان کې ډېر اساسي رول لوبولی دی. د افغانستان کلي باندې غرونه رغونه له ښارو سره، ښارونه له اطرافو و اکنافو سره نښلوي او د خلکو مشکلات ته په ډېره ښه توګه رسیدګي کیږي. هر ټکنالوژي او هر علم او هر صنعت واقعا چې دا هم مثبت برخې لري هم منفي برخې لري. د یادونې ده چې د روشن مخابراتي شرکت د هیواد په کچه هیوادوال ته غوره خدمتونه وړاندې کوي.